قمري حساب سره دا د رجب میاشت ته چې خلک ورته بزرګ وای هم وای دې میاشت کې اکثر خلک زکاتونه هم وباسي او چونکې زمونږ په ملک کې معروف او مشهور دغه شان حساب کتاب دا شمسی چې کوم ترتیب دی هغې سره روان دی عیسوي ترتیب سره دغه ترتیب سره 2025 چلیږي او د 2025 د اخیرنۍ میاشت چې دسمبر ورته وایي اخیرنۍ ورځې شپې دي یو طرف ته زمونږ اعمال هم داسې دي الله دې مو معاف کړي چې په هغه اعمالو باندې استغفار ویل پکار دي د خفګان خبره ده ځکه چې دا وخت ډېر زیات قیمتي دی هغه حساب شمسی اعتبار سره وي او که قمري اعتبار سره وي اسلامي وي او که انګریزي وي خو وخت قیمتي دی په دې باندې فکر کول پکار دی په دې باندې سوچ کول پکار دی چې تر اوسه پورې زما ژوند او زما د زندگی په څه کې تېره شوه حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ځان سره محاسبه کول پکار دی چې تر اوسه پورې زه چې الله د کوم مقصد دپاره دنیا ته رالیږلی وم په هغه مقصد کې زه تر کوم حده پورې کامیاب شو ما څومره ګټه وکړه او څومره بې نقصان وکړه ځکه که چېرته ته نن ځان سره دا سوچ او فکر نه کوې او صرف انتظار د دې خبرې کې چې کال شروع شو کال ختم شو هفته شروع شو هفته ختمه شوه میاشت شروع شو میاشت ختمه شو په دې حساب کې پروت یې نو ګوره ډېر نقصان سره به مخامخ راشه د ځان سره حساب وکړه مخکې د دې نه چې تا سره حساب شروع شي دا څه خیال دی چې ته الله داسې عبث پیدا کړی داسې بیکاره پیدا کړی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ایا ستاسو دا خیال دی چې الله وایي زما طرف ته به نه راځئ کله چې د الله مخې ته ورشي په ورځ د قیامت باندې به ګورئ در سره حساب کیږي نن د مرګ نه مخکې د ځان سره حساب وکړه دغه انسان نه به پوښتنې کېږي او تر څو پورې چې هغې جواب نه ورکړی دغه ځای نه به دی قدم هم نشي بدلولی یوه پوښتنه د هغې پوښتنو نه به دا وي دا ته الله عمر درکړی فیما افنا دا دغه عمر په څه کې لګولی الله درته ځواني غوندې نعمت درکړی فیما ابلاه دا دغه ځواني څه کې لګولی وه او الله درته علم درکړی او تا په هغې باندې څه عمل کړی دی دومره علم خو الله هر چا ته ورکړی دی چې مونځ فرض دی دا علم د هر چا سره شته دی دا علم د هر چا سره شته دی زکات فرض دی حج شته دی روژه نیول فرض دی د ګناه نه ځان بچ کول دا ضروري دی دا علم الله هر چا ته ورکړی دی چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی دا علم خو تا سره و تا په دې باندې څه عمل کړی دی ته خو دا پته و چې دا فرض دی تا د فرض اهتمام کړی تا ته خو دا معلوم و چې دا واجب دی تا د واجبو اهتمام کړی تا ته خو دا معلوم و چې دا سنت دی او دا مستحب دی تا په هغې باندې عمل کړی تا ته خو دا پته و چې دا حرام دی دا ناجایز دی دا مکروه دی دا باطل دی تا د هغوی نه ځان ساتلی دا علم چاته نشته دی هر چاته دی په مخ د ځمکه باندې داسې انسان نشته دی چې دومره قدر علم د هغه سره نه وي نو راشه نن در سره وخت شته دی ځان سره سوچ او فکر وکړه چې په ګذره هوا زمانه تر اوسه پورې تا کوم اعمال داسې کړي دي چې په هغې باندې به الله ستا نه خوشحاله شوی په تا باندې مونځ فرض دی ځان سره لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه کال په ختمېدو باندې دی د سهار مونځونه تا څومره کړي دي څومره ستا په ذمه باندې قضا پاتې دي ماسپښین تا څومره مونځونه کړي دي او څومره ستا په ذمه باندې پاتې دي مازدیګر تا څومره مونځونه کړي دي او څومره ستا په ذمه باندې پاتې دي دغه شانتې ماښام دغه شانتې د ماسخوتن زکات باندې سوچ وکړه په تا باندې زکات واجب و تا زکات د خپل مال نه ویستلی دی صحیح مستحق ته دې ورکړی دی دا باندې حج فرض و تا دغه فرض حج کړی دی تا باندې روجي ساتل فرض و تا د هغې اهتمام کړی دی بیا راشه واجباتو باندې سوچ وکړه
بیا راشته په سنن مستحباتو باندې سوچ وکړه پوره کال کې څو شپې ته پاڅېدلی الله ته په تهجد باندې ودرېدلی څو ماښامه تا د اوابینو نوافل په پوره کال کې وکړه په کال کې دې څو ورځې د اشراق لمونځ کړی دی څو ورځې دې د ساخت لمونځ کړی دی څومره تا درود شریف ویلی دي په کال کې تا څومره د قرآن ختمونه کړي دي پوره کال کې تا څومره خیراتونه کړي دي او څومره د صدقې ورکړي دي پوره کال کې دا د خپلوانو سره څومره ښه سلوک کړی دی یتیمانانو سره دې څومره مرستې کړي دي د مساکینو غریبانانو سره دې څومره مرستې او تعاون کړی دی که چېرته په کال کې ستا یو شپه بغیر د تهجدو نه ده تېره شوې کال کې ستا نه چېرته د جمع مونځ نه دی کړی قضا خو لرې خبره اشراق درنه نه دی پاتې شوي اوابین درنه نه دی پاتې شوي ساخت درنه نه دی پاتې شوی نور نوافل اهتمام دی کړی دی د غریبانانو سره دی مرستې کړي دي تعاون دی کړی دی خلکو ته دی صدقې ورکړي دي خیراتونه دی کړي دي ذکر اذکار دی کړی دی درود شریف دی ویلي دي د قرآن تلاوت دی کړی دی ډېر لوی خوش قسمت په دې چې څومره د الله شکر ادا کړي دا کم ده او دغه تا سره د الله مینه و چې الله درته دا توفیق درکړی الوقت اثمن من الذهب دا وقت دا د سرو زرو نه زیات قیمتي دی دغه قیمتي وخت دا د الله په عبادت او په بندګۍ په مونځ په ذکر په قرآن په تلاوت په تسبیحات په درود شریف په نوافلو مستحباتو په دوی دی د دغې نه هم زیات قیمتي کړی دی د دې پته به درته بیا په ورځ د قیامت لګي چې تا څه ګټلي دي او څه دې حاصل کړي د دې خوشحالي به بیا په ورځ د قیامت باندې وګورئ او کوم کسان چې داسې دي پوره کال تیر شو شته دی داسې نوجوانان شته دی داسې مشران وی به داسې زنانه پوره کال کې ورته سوا د اخترو د روجو نور د مونځ توفیق نه دی میلاو شوی ماسپښین مونځونه هم نه دي کړي مازدیګر مونځونه هم به زړه یې غواړي کړي نه کړي ماښام هم دغه ماسخوتن هم دغه نوافل تهجد اوابین طاخت اشراق دا خو د ده په رجسټر کې بالکل په پوره کال کې شته دی نه صدقات او خیراتونه خدا بالکل پیژني نه خوراک یې پیژني خو ورکول نه پیژني قرآن خو سره راخیستی نه دی درود شریف خو سره د په ژبه باندې ویلی نه دي ذکر اذکار خو د بالکل کړی نه دی اوس به ارمان کې که چېرته تا کې عقل او شعور وي جون خو مې اسې هم لاړ تیر شو جون خو اسې هم لاړ ختم شو زه یو کال قبر ته نږدې شو زما د عمر نه یو کال کم شو د الله مخې ته ورتلو ته مې یو کال نور هم کم شو د دنیا نه د تلو مې یو کال نور هم کم شو بیا به دی جاړي 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 په شرط د دې باندې که دغه کې عقل او شعور فهم وي وخت مې اسې ضایع شو او که چېرته الله دې نه کړي نیک اعمال خو یې اسې هم نه دي کړی د فرایضو اهتمام خو یې بالکل کړی نه دی واجبات نوافل سنن مستحبات خو پیژني نه چې څه ته ویلی کي خو د دې سره سره هیڅ قسمه ګناه ده نه ده پرېښودلی هیڅ قسمه نافرمانی نه ده پرېښودلی هر قسم ګناه ده کړې ده هر قسم غلطي او خطا ده کړې ده نه یې ورځې ته کتلې دی نه یې شپې ته کتلې په پټه په ښکاره د ورځې د شپې د دغه الله نه په بغاوت کې ژوند او زندګي تېره کړې ده غیبت چغلخوري تهمت بدکاری بد نظری حرام جمع کول حرام خوړل گالی گلوچ بل ته ضرر نقصان رسول کور کې د ټول پریشانه گاون کې پریشانه خپل خپلوان پریشانه محله کې پریشانه د ځان مار جوړ کړو نه انسان پرې خودلې ده نه حیوان پرې خودلې ده د درنده غوندې جون اور زندگی د تیرا کړی ده ته برمان الو کی چې کله دا ورځ د قیامت راشي
دی به ډېر کله چې وایي لو ان لنا کرة کاش تو پس دنیا ته لاړ شم یو چانس راته میلاو شي کاش ما ته وخت میلاو شي قال رب ارجعون الله ته به برای راست وایي الله ما دنیا ته واپس ولېږه څه دپاره دې دپاره نه چې زمانه ښځه پاتې ده او زمانه بچي پاتې دی او زمانه دولت پاتې دی او زمانه پراپرټي پاتې ده او زمانه خپل خپلوان پاتې دی او زمانه ملګري او دوستان پاتې دي دا به نه وایي د دې غم به نه وي دا دې په تندر ولګي د دې دې نوم هم نه وي رب ارجعون الله ما ولېږه دنیا ته تګ غواړم بنده څه دپاره ځي دنیا کې خو تا ژوند تېر کړی دی اعمل الصالح فيما تركتك الله په هغه وخت پسې ډېر خفه یم په هغه ورځو شپو پسې ډېر خفه یم ما پکې ستا عبادت او بندګي نه ده کړې ما پکې الله ته نه راضي کړی ما ذکر اذکار نه دی کړی ما قرآن تلاوت نه دی کړی ما نوافل نه دی کړی اے الله په هغه وخت پسې ډېر زیات خفه یم رب ارجعون الله ما ولېږه دنیا ته حسرات علیهم انفسهم دغه حسرت د ده به الله ټولو ته وښیي چې ورته ښکاره شي چې دنیا وخت پسې څومره ارمان کوي دا دنیا وخت ګوره ډېر زیات قیمتي ده ډېر زیات قیمتي ده ډېر زیات قیمتي ده دې ګورې دا ټول کائنات او ټول انسانان د دې وخت یو سکند هم نشي اخیستی یو منټ هم ټول دنیا خلق نشي اخیستی دومره قیمتي وخت سره زر قیمتي دی خو خلک یې اخیستی شي ځمکه قیمتي ده اخیستی شي ګاډی قیمتي دی اخیستی شي بنگلا محل فیکټري کارخانه سکول کالج یونیورسټي وغیره دا قیمتي اشیا دي قیمتي څیزونه دي لیکن داسې انسانان شته دی چې هغوی دا اخیستی شي یو نه په سوونو باندې اخیستی شي مال دولت ورسره شته دی خو که دا ټول انسانان را جمع شي ټول مالداره ترین خلق را جمع شي او دغه وخت اخیستل غواړي په دې ټول دولت باندې یو سکند هم نشي اخیستی دومره قیمتي وخت څومره دولتمند خلک دي دیو خپل عمر او ژوند زندګۍ کې یو منټ زیاتولی شي نه شي زیاتولی یو سکند زیاتولی شي نه شي زیاتولی او دا کومه ځواني چې د دوی نه تېره شوې ده دغه ځواني واپس راوستی شي که دا ټول دولت ولګوي د هغه ځوانۍ یو ګنټه هم نشي اخیستی ګنټه خلاصه کې یو منټ هم نشي اخیستی ځکه وایي الوقت اثمن من الذهب چې دا وخت ګوره د سرو زرو نو ډېر قیمتي دی سره زر اخیستی شي ګوره وخت نشي اخیستی درنه ضایع نه شي په دې باندې کتابونه لیکلی شوي د وخت په اهمیت او د وخت په قیمت باندې کتابونه لیکلی شوي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر آیا موږ تاسو ته ستاسو عمر نه دی زیات کړی آیا موږ تاسو ته 50-60 کاله نو درکړی 100 کاله نو درکړی 40-50 کاله نو درکړی څه دې کړي دي په هغه کې زموږ پښتانه الله دې موږ معاف کړي د ټولو نه زیات وخت دا زموږ د پښتنو ضایع کړي د اکثریت پښتنو خبره کو غیر تاسو ګورئ غیر مسلم تاسو ګورئ هغه وخت نه ضایع کوي د عبادت او بندګي د الله نه کوي خو دغه وخت د دنیا د پاره قیمتي جوړوي هغوی په دنیاوي امورو کې څومره ترقي کړې ده ساینسي امورو کې هغوی څومره مخې ته تللي هغوی سره د وخت قدر شته دی زموږ سره د وخت قدر نشته دی منګ وخت په څه شي کې ضایع کوو په لهو لعب په کیل کود په ګپ شپ په چغلۍ ګرځېدو را ګرځېدو ډانسونو میوزیک د الله په نافرمانیانو کې مو وخت ضایع کړی هغوی که د الله عبادت او بندګي نه ده کړې خو بیا هم په دنیاوي اعتبار سره خپل وخت قیمتي کړی دی دومره مخکې تللي دغه انګریزان او زموږ پښتانه خو ټاپ لوپرۍ کې مخکې تللي ځکه دا هغه شانې مخکې نه دي تللي چې څنګه په کار و ځکه د دوی سره د وخت قیمت نشته دی د وخت قدر اهمیت ورته نه دی معلوم زه کله خپله سوچ کوم پلان کې وخت کې د کاش دا کورس کړی وی دا دې کړی وی دغه دې کړی وی دغه دې کړی وی خو بس داسې و چې د رهنمایي کولو والا څوک نه زموږ په ټول خاندان کې چا علم نه و کړی علاقه کې څوک نه و یو مشر عالم وی مشر کس وی او زموږ ذهن سازي کړی وی
رهنمایي کړې وې چې دا وخت ستاسو د تعلیم د حاصلولو دی دا وخت بل قیمتي وګرځوئ اوس ډېر ارمان کوه هغه وخت پسې واپس نه راځي خو په دې باندې د الله شکر دی چې څه نه څه الله سره تعلق شته دی څه نه څه د هغه دین او اسلام خدمت رانه الله اخلي لا نور به چې لږ عمر زیاتېږي بیا پسې نور هم ارمان اکثر دې طلبو ته یم زه یم وخت مه ضایع کوئ وخت مه ضایع کوئ ستاسو دا وخت ډېر قیمتي دی دا لهو لعب دا کیل کود دا ټول دا ګپ شپ دا هر شی پرېږدئ والله بالله دا الله په ذات درته قسم خورم چې دې ورځو شپو پسې به ارمان وکئ په دې لمحو په دې سکندونو په دې ګنټو پسې به ارمان وکئ او چې کله مطالعه شروع کړو د یو کتاب غټ کتاب بس دغه همت نه چې بس ټول مطالعه کواسي نو شکر کول استه پرېږدو وخت نشته وخت دا دومره قیمتي دی رب کائنات قسم کوي والعصر قسم دی په زمانه باندې الله چې کله په یو شیز باندې قسم کوي الله تعالی دا غشیز عظمت ښکاره کوي مقام مرتبه ښکاره کوي دې آیات کې الله په زمانه باندې قسم کړی دی معلومیږي د دې نه چې دا وخت زمانه دا ډېر قیمتي شی دی الله ته کوم ضرورت و د قسم د کولو د زمانې د اهمیت دپاره دا خبره کافي وه چې الله قرآن کې تذکره کړې ده او دغه شان دغه اهمیت د ښکاره کولو دپاره الله قسم کوي والعصر قسم دی په زمانه باندې قسم دی په وخت باندې ګورئ دا وخت یا نه راځي یا د دې نه مراد وخت د مازدیګر دی قسم دی په وخت د مازدیګر لکه څنګه چې د مازدیګر وخت کم وي مازدیګر مونځ چې کله وشي لا چې به دې هم نه هېڅکله چې ماښام اذانونه شروع شي دومره کم وخت دې کې اشاره ده دې ته چې انسانانو د وخت قدر وپېژنئ دومره چې د مازدیګر او د ماښام وخت دی ګورئ دومره ستاسو وخت دی بیا په دغه وخت پسې ارمان وکړئ دغه وخت پسې به ارمان کوئ لیکن دغه وخت به درته نه میلاویږي دغه وخت الله کم وخت درکړی دی دغه وخت قیمتي کوي او صرف په دې باندې نه بلکې رب کائنات فرمایي والفجر الله په زمانه قسم کړی دی خو بیا په وخت د سهار باندې هم قسم کړی دی والفجر قسم دی په وخت د سهار باندې دا ټول وختونه الله پیدا کړي دي الله د دې خالق وخت د مخلوق دی په دغه اوقاتو کې بیا بعض اوقاتو ته الله ډېر زیات اهمیت ورکړی دی هغه اوقاتو کې یو وخت د سهار دی دې وخت کې که یو سړی زده کړه کوي نو هم په اسانۍ کولی شي دې وخت کې که یو انسان څه شی زده کوي نو هم په اسانۍ زده کولی شي او د دې وخت نه صرف مدرسو والو فایده اخیستې ده او وجه هم دا ده چې مدرسو والا په اول نمبر باندې راځي د په خپلو الفاظو کې ویم چې د اول نمبر راتلو یو وجه دا هم کیدی شي چې هغوی د سهار وخت قیمتي کړی دی د مدارسو ترتیب تاسو وګورئ خاص کر کې د حفظ د سهار د مانځه نه مخکې کلاس لګېدلی د سهار د مانځه نه وروسته کلاس لګېدلی دې ټیم کې دماغ بالکل دمی دې وخت کې چې ته څه شی یادې یادولی شي او زمونږ سټوډنټان زمونږ طلبا د شپې د 2 پورې به ناستې سټډي به کوي 3 پورې به ناستې سټډي به کوي او چې کوم قیمتي وخت راشي هغه به ویده شي پکار دا دی ماسخوتن مستوکی په حدیث باندې عمل وکړي فورا اوده شي کله ته اوده شي ستا دماغ ستړی شوي دی ټوله ورځ دماغ به دې دمه شي چې د شپې 3 بجې راپاڅې خپل کتاب کولاو کا قرآن کولاو کا دینی کتاب کولاو کا امتحاناتو دپاره تیاری کې هغه کتابونه راواخله ماسخوتن به 3 ګنټو کې هغه سبق نشي یادولی او د شپې 3 بجې نیمه ګنټه کې دغه سبق ته یادولی شي ماسخوتن 3 ګنټو کې دغه سبق نشي یادولی د سهار د مانځه نه پس په 10 منټه کې درته دغه سبق یادېږي د حفظ طلبا که تاسو وګورئ نو ټول طلبا سبق د سهار د مانځه نه مخکې او وروستو اورئ ماسخوتن چې کله اوده کېږي د مخ خپله هم دغه ترتیبونه یاد به نه و صرف دومره به م کو چې کچه به م بیا چې به سهار راپاڅېدو کله د مانځه نه مخکې کله د مانځه نه وروستو دغه وخت کې به سبا استاذ ته م واورم الله په هسې قسم نه دی کړی والفجر
او څنګه د الله قسم چې په وخت د سهار باندې دی دغه شانې په وخت د شپې باندې دی واللیل قسم دی په شپه په دغه شپه کې چې د چا ډډه د بسترونه جدای په جانماز ولاړې الله ته ولاړې تهجد مزک تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الله چې په قسم کړی دی اسی نه دی کړی په دغه شپه کې چې څوک راپاڅي تهجد اهتمام کوي الله به درته ولایت ورکوي الله به د رزق پراخه کې الله به د په عمر کې برکات راولي الله به د دعاګانې قبول کې بلکې الله د خپل شان مطابق اول اسمان ته راکوزېږي اعلان کېږي څوک شته دی قرضدار چې زه قرض خلاص کړم څوک شته دی حاجت غوښتونکی چې زه حاجت پوره کړم او الله به ورته هغه قسم نعمتونه په دغه شپې په عمل باندې ورکوي ما لا عین رأت چې سترګو به اډو دیدلی نه ولا اذن سمعت غوګونو کې به د هغې اواز نه راغلی ولا خطر على قلب بشر او د انسان په زړه کې به چېرته تصور کې به هم دغه نه راغلی الله به ورته دا نعمتونه ورکړي مسلمانانو ورځ شپې لمحې دا ډېرې قیمتي دي لاړ د ژوند نه مې یو کال نور کم شو دا تاوان دی عمر کمیدل دا تاوان دی عمر دا د الله د طرف نه عظیم نعمت دی کله چې د سړی نه یو نعمت ورک شي په هغې باندې استغفار وایي په هغې باندې انا لله و انا الیه راجعون وایي او زموږ مسلمانان د غیر مسلمو تقلید کوي زموږ مسلمانان مغرب پسې روان دی کال په ختمېدو وي هغې خوشحالیانې مناوي وایي کال ختم شو او بیا د خپل وس مطابق د الله نافرمانیانې کوي چاته چې الله لږ دولت ورکړی هغه بیا لږه نافرماني کوي چاته چې الله ډېر دولت ورکړی هغه بیا ډېر مست وي هغوی ډېر د الله نافرمانیانې کوي تاسو به اورېدلي وي د دغه فحاشۍ د دغه عریانۍ دپاره چې زوړ کال ختم شو نوی کال شروع کېدونکی دی خلک دوبۍ ته روان وي کراچۍ ته روان وي یو خار او بل خار ته رواني د شپې د 12 بجو انتظار وي چې کله به 12 بجې کېږي چې د الله نافرمانیانې شروع تاسو ته زمانه ښه پته ده چې په دې شپه باندې کومې نافرمانیانې د الله هغه نه کېږي میوزیک پارټیانې وي موسیقي پارټیانې وي ډانس پارټیانې وي شرابو تک پارټیانې لګېدلي اتشبزیانې او فایرینګونه او ډانسونه د نارینهو د زنانو اختلاط چوکونو ته راوتل او په چوکونو باندې ګډېدل اتشبازیانې کول غریب هم راوتی مالدار هم راوتی افسر هم راوتی دغه شانې حکومت سطح باندې هم دغه د الله نافرمانیانې کېږي انتظامیه وایي هوایي فایرینګ منه دی اتشبازیانې منه دي دا منه دي او په دغه شپه باندې خپله کوي لګیا دې نه نور کم عقلي کوم کېدی شي الله در نعمت واخیستو او ته خوشاله عمر دې کم شو او ته خوشاله قبر ته نږدې شوې او ته خوشاله په داسې حال کې چې ټول عمر او ټول کال دی د الله په نافرمانیانو کې تیر کړی دی بیا هم ته خوشاله عمر ابن میمون رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ته به 15 شیزونه ګورې راځي دغه 15 شیزونو قدر وکئ دغه 15 شیزونو خیال وساتئ او دغه 15 شیزونو به ګورئ تاسو سره همیشه نه د دې نه وروسته درته 15 نور هم را روان دي نمبر 1 شبابک قبل حرمک دا ځواني ده درد پیژنې نه چې درد څه ته ویلی کېږي نظر کمیدل پیژنې نه چې دا څه ته ویلی کېږي نه اورېدل پیژنې نه چې دا څه ته ویلی کېږي خوراک نه هضم کېدل پیژنې نه چې دا څه ته ویلی کېږي په ستړي کېدل باندې پوهېږي نه چې ستړي کېدل هم لا شته دی جوانی تو دیوانی ہے ځواني ده نظر دې کار کوي غوږونه دې کار کوي لاس دې کار کوي خپې دې کار کوي ستړي کېدل نشته دی تکلیف نشته دی درد نشته دی پریشانی نشته دی ټینشن نشته دی بادشاهي غوندې جون زندگی تیرې خو دا به همیشه نه وي حرامک بوډاوالی به در باندې راځي دغه بوډاوالي نه مخکې ګورئ دغه ځواني دا د الله په عبادت کې صرف کا الله ته د ځوانانو عبادت ډیر زیات خوښ
او اکثر درجه د ولایت ته چې رسي دا سړی په نوجوانۍ کې رسي کله بابا شي بیا خوسیم بزرګي د ځوانۍ خون ځواني هر قسم نشه کولی شي تماشه کولی شي لهو لعب کولی شي کیل کود کولی شي د الله نافرمانیانې کولی شي هرمک بوډاوالی به در باندې راځي همیشه به ځوان نه محله کې وګوره کندي کې وګوره خپل کور مشرانو ته وګوره دا نه ښه ځواني و د هغې نن د هغوی غوږونه کار نه کوي چې خبرې ورته کوي لاوډ سپیکر به ورته لګوي په چغو سرو به ورته وی نن یې نظر کار نه کوي واشروم ته خپله نشي تلی نن د هغو خپې کار نه کوي چې کینې پاڅېدی نشي چې ودرېږي کېناستی نشي جومات کې لمونځ کوي په ولاړه یې کولی نشي غاښونه وغورځېده کیلې نه بل څه یې خوړی نشي حلوا نه بل څه یې خوړی نشي غوښه ورته پراته سخت څیزونه د الله نعمتونه ورته پراته په سترګو ورته ګوري خو غاښونه ورته وایي ګورې بابا خیال کوه وخت دې اوس تېر دی اوس به صرف ګوري هغه قوت او طاقت څه شو چې د هر چا محتاج وګرځېدو کټ ته په پریوتو کې محتاج د کټ نه د راپاڅېدو کې محتاج کپړو بدلولو کې محتاج واشروم ته تلو کې محتاج ډاکټر ته تلو کې محتاج خوراک کې محتاج ګرځېدو کې محتاج نظر کتلو کې محتاج اورېدلو کې محتاج خوراک کې محتاج هغه محتاج بابا داسې همیشه محتاج نو ستا پر شانتې ځوان شبابک قبل هرمک وصحتک قبل سقمک نن چې ته روغ رمټي درد تکلیف بیماری پیجنی نا و دوربین کې هم درته نه ښکاري لږ لاړ شه هسپتال کې دغه نوجوانان وګوره چاته د فالج اټیک چاته د شوګر چاته د کینسر چاته یو مسله چاته بله مسله دا تا ته هم راتلی شي ګورې د دغه بیمارۍ نه مخکې د الله عبادت بندګي وکړه نو صحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک تاسو په خپل ژوند او زندګۍ کې کتلی وي داسې خلک چې د دولت سره لوبې کوي د مال حساب کتاب یې نه لیکن بیا په داسې وخت هم راشي چې د فقر د فاقې د وجې نه د کور نه وتلی نشي یو مشر ما ته خپله خبره کوله و یو دور را باندې داسې راغلی و چې د مال کمی را سره نه و اوس را باندې یو دور داسې راغلی دی چې د کور نه وتلی نشم مال ولې وایي چې د کور نه اوس هم خلکو ته پته لګي چې دا کور کې دی بیا میلمانه راځي او کور کې مې د چا دپاره د اکرام اوس هم نه کېږي بیا راته خلک دعوتونه راکوي او د گاډۍ کرایي را سره نه چې زه لاړ شم ځان مې پټ کړی وفراغک قبل شغلک نن ته فارغ سبا به داسې مصروفه شي داسې چې ګورې وخت به در سره نه وي او حیاتک قبل موتک دا حدیث ما مختصر کو ټیم پوره شوی دی و حیاتک قبل موتک او جون هم دا به همیشه نه وي مرګ به درته راځي ګورې د دغه مرګ دپاره تیاري وکړه د دغه مرګ دپاره تیار اوسه ورنه بیا به د قیامت په ورځ وی ربي ارجعون الله ما واپس دنیا ته ولېږه رب العالمین د طرف نه به ویلی شي اخسئوا فیها ولا تکلمون غپما په دغه جهنم کې پروت اوسه دنیا ته کله تګ دی واپس لہذا محترمو نن زموږ دا موضوع دا عنوان په دې خبره و چې کال په ختمېدو دی زوړ نوی کال په شروع کېدو دی خدا را راشئ توبه وباسئ چې سامه کړي دی هغه پرېږدئ راتلونکي کال دپاره دا عزم او اراده وکړئ چې کم از کم مزد به نه قضا کو دا عزم د ټولو شته دی انشاءالله دغه شان دی د قرآن تلاوت به روزانه کوم اگر کاغه یو آیات یو رکوع ولی نه ټول تیاری دی تا اور انشاءالله دغه شان دی هر میاشت به 3 روزې سوا د رمضان د روزو نه ساتم تیاری دی تا دغه شان دی د صدقې او د خیرات د خپل وس مطابق اهتمام بکم تیاری دی ته انشاءالله د هر قسم نافرمانی دا د هر قسم ګناه نه د هر قسم مسلمان ته ضرر تکلیف ورکولو نه به ځان ساتو که نه انشاءالله ټول تیاری دی ته الله تعالی دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین